ما سره په لاس کې 100 افغانۍ دي. راځئ وګورو په افغانستان کې موږ په دې 100 افغانۍ څومره شیان اخیستلی شو. هیره دې نه وي چې د 100 افغانۍ نه 1.4 ډالر جوړیږي. لومړی خو راغلله ما دغلته نو تازه د ګنیو جوس جوړیږي او د ده نه مې د ګنیو شربت واخیسته چې دغه ګیلاس په 20 افغانۍ ورکوي او ډیر خوندور ګیلاس و. نو پاتې شوې را سره 80 افغانۍ. د هغې نه پس مې ځان ته د ناشتې دپاره بندوبست وکړه او تاسو ګورئ چې دغه 10 روپۍ خرچه مې وکړله او د هغې نه وروسته نو بیا دغې د انارو شربت ته ودرېدلم. دا هم خالص د انارو شربت دی نو ډیر مزیدار او تاسو ګورئ چې څومره ښکلی. د هغې نه وروسته نو بیا د مڼې دا وګوره څومره تازه مڼې دی او دا بیا تازه د مڼو شربت دی. دا هم په 10 روپۍ ګیلاس و او دلته ودرېدلم د کراچۍ والا نه مې دا شربت وڅکه. نو هر څه خالص دي او څومره ښه ښکاري. د هغې نه وروسته مې بیا دغلته د خرما ولیدلې او د 10 روپو خرما مې ترې واخیستلې. نو تاسو وګورئ د 10 روپو خرما یې څومره ډېرې راکړي دي او د هغې نه وروسته رالم د کیلو ته چې هغه یې د 10 4 ورکولې او دا د 10 3. نو ما بیا هم دغه 3 کیلې راواخیستلې او ښه په خوند مې وخوړلې. خو بیا هم ما سره 10 افغانۍ پاتې شو. نو په افغانستان کې موږ په 100 افغانۍ دومره ډېر شیان اخیستی شو. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې نو له نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. ښه وخت.